خبره دا ده زموږ د خلکو دا خیال دی که چا محمد رسول الله ته بد وویل هغه به وژنې، هغه مرتد دی، هغه ګستاخه دی، هغه واجب القتل دی. زموږ خو دا خیال دی. نه شیخ الاسلام وایي په قرآن کې چې کوم انبیا راغلي دي، که آدم علیه السلام دی، که نوح علیه السلام دی، که ابراهیم علیه السلام دی، که یعقوب علیه السلام دی، که اسحاق علیه السلام دی، که یوسف علیه السلام دی، که موسی علیه السلام دی، که عیسی علیه السلام دی، دا څه انبیا چې په قرآن کې راغلي دي د دې چې سړی توهین وکړي یا نعوذ بالله شکنځا ورته وکړي د هغه سزا ده لکه محمد رسول الله ته چې وکړي. دا ملایانو چې دونه په وګرځول را وګرځولاس په دې خبره سر در خلاص کړي. ګوره موږ هغه نه یو چې یهود یوازې په موسی علیه السلام خوا بدي، عیسایان یوازې په عیسی علیه السلام خوا بدي. موږ ته محمد رسول الله ټول انبیا راښولي دي. دا څه دي؟ دا حق دي، د الله له جانبه راغلي انبیا او پیغمبران دي. اوس په دې خبره باندې دا مې نوې خبره درته وکړه. دا څوک وایي؟ دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. یوازې پیغمبر علیه السلام نه، و هر نبي ته چې معروف دی، مشهوره دی، په قرآن کې ذکر راغلی دی، هغه ته چې څوک شکنځا وکړي د هغه سزا ده لکه محمد رسول الله مبارک چې وکړي. العیاذ بالله. دا مې یوه عقیده در وښوله. دویمه عقیده دا د عزیزانو، دا بیا تینه په خبر بیا به زه در وښیم. شیخ الاسلام فرمایي ابن تیمیه رحمه الله وایي که چا د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم و ادې ته شکنځا وکړله، و ادې ته بی آمینه رضی الله تعالی عنها ته شکنځا وکړله، دا مرتد دی، دا واجب القتل دی. دا ملایانو دونه ډېر پلوی ګرځولی ساوه، دا خبره نه ده درته کړې. د دې مقصد مولوي نورالدین اغا و، د دې مقصد نه محمد رسول الله و. ګوره دا باج ملایان در ښیم، څه علماو احترام کوم پر دواړو سترګو، هغو بیا ما سر خلاص کړي. نو دغه د دې مقصد مولوي نورالدین اغا و، هغه څوک نه دی، ختم نبوت نه و. نو زما عقیده دا ده تو خو محمد رسول الله مبارک یاده یو. شیخ الاسلام فرمایي وای که چا د محمد رسول الله و مور ته شکنځا وکړه العیاذ بالله هغه مرتد دی، واجب القتل دی، د توبې اجازه هم نشته ورته چې ته ونسه توبه وباسه. اوس په دې خبره سر خلاص. بله به دا درته وکړم، که یو سړی راولاړ سو نشه و، شراب یې څښلي و، چرس تریاکې ولې په ځان نه پوهېدی، کور والا ته طلاق ورکړي، دا طلاق نه صحیح کېږي. ولې؟ دی په ځان نه خبره دی. که د هغه نشهیي سړی، شرابي سړی، چرسي و رویني سړی په ځان نه پوهېدی، دونه چرس و هیروین و تریاک یې ولي و، داسې افیوم یې ولي و، داسې ایس یې ولي و، شراب یې ولي و، محمد رسول الله مبارک ته بد وویل، هغه به بیا واجب القتل دی او دا مرتد دی. ګوره په نشه کې دی، ښځې ته طلاق ورکړي، طلاق نه صحیح کېږي. دلته محمد رسول الله ته بد وویل، دا دومره سنګینه مسله ده. دا سړی دا چیش دی، دا مرتد دی، واجب القتل دی. دا مسله ملایان نه در وښوله، زه به در وښیم. بله مسله دا ده، پیغمبر علیه السلام مبارک خو ډېره لرې خبره ده چې څوک به نعوذ بالله بد ورته وایي، څوک به بد ورته وایي. پیغمبر علیه السلام ته که چا شکنځا وکړه العیاذ بالله نعوذ بالله، چا یې توهین وکړي، توهین یا چا عیب پکې راوایستی، چا شکنځا وکړه، چا توهین وکړي، اوس دا سړی خو کافر، دا سړی خو کافر مرتد، دا ګستاخ تورې خو دغه موږ سره وایو چې پر چش مرتد سو، په دې مرتد سو چې ګستاخي یې وکړله. صحیح سلو. نو خبره داسې ده، دا کم څوک چې محمد رسول الله ته شکنځا وکړي العیاذ بالله استغفر الله انا لله و انا الیه راجعون، څوک شکنځا وکړي بیا دا بل سړی وده ته کافر و نه وایي، هغه هم کافر. په دا مسله ملایانو سر نه در خلاص کړی. کم چا شکنځا وکړله هغه خو لاړې کافر سو چې کافر سو، چې دا نه مني چې دا سړی کافر نه دی، دا خبره دی نه مني چې او یا دا کافر نه دی، دا مسلمان دی، دا سړی هم کافر سو. صحیح زما د مسلې نه بیا درته بیانوم، اور نه لګوم، دا خولې کنټرول کوي. که ته وایې زه ملا یم، زه اوس فی الحاله ابو داود مرته پړاوم، تحاوی شریف مرته پړاوم، زه د شیخ سلیم الله خان مولانا صاحب شاګرد یم. خو چونکې پیر مې خطابت رالی ټیک د سید ته خپل کار کوم، زه به خپل کار کوم. ها که ته هغه چمونه کوې بیا به د کرار جواب در کوم، خو چونکې زم دا غواړم چې زما اصلاح وشي، ځکه زما آخرت ستی تر آخرت مخ ته دی. زم د الله په دربار کې پیښیږم، زم د محمد رسول الله په دربار کې پیښیږم. واورئ که چا نبی علیه السلام مبارک څه کوې، ما انبیا در وښول، د محمد رسول الله مور در وښوله، که چا شکنځا ورته وکړه دا کافر، دا واجب القتل، د توبې اجازه لا هم نسته ورته چې ته ووایه توبه وباسه، خدای مهربانه دی الله وبارک.
ګوره دا ما دا در وشول محمد رسول الله ګر څه نه یادوم هغه ډېر بعد کې خبره ده. او بیا به بله درته وکړم. بله خبره دا ده که چا په پیغمبر اسلام کې عیب راوایستی، عیب دا معنا دی تنوي صاحب فرمایي رحمه الله که چا کدو خوړی بیا وویل چې یاره د نبي علیه مبارک کدو ډېر بش ولو بل ولي لکه وایه زما نور سره لګېږي. حضرت تنوي صاحب فرمایي په خپل ملفوظات کې دا کافر سو دې خبره صحیح سلو. محمد رسول الله څه کوي خبره د کدو راله اوس په دې خبره. بله خبره دا ده امام مالک صاحب رحمه الله فرمایي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را نقل کړي دي که چا عایشه صدیقیه رضی الله تعالی عنها تشکنجه وکړله هغه مرتد دی، کافر دی، هغه واجب القتل دی. داسې په مسلو سر خلاصیږي. داسې کاروبارونه ورسره کوئ چې څوک امهات المؤمنین ته بد وایي. څنګه کاروبارونه څنګه ډوډیانې ورسره خورئ صحیح سلو. فرما چې راله اسعار یو شیر سلو، چغال هم شیر سلو، بل ګداړه هم شیر سلو. الله مولوي نور الدین آغا، مولوي نور الدین آغا خو الحمدلله د الله په عظیم فضل د خپلو استادانو د خدمت په برکت دا زما نن اوله زه بیان کوم تر ګردو ملایانو ته یې ماشه پیژنئ، تر ټولو ملایانو صحیح سو. دا مختصره خبره درته وکړه. هغه نه وایم دلایل نه وایم پلاني کتاب کې دا لیکلي پلاني کې هغه نه وایم. خبره سره اوږدېږي د محمد رسول الله د مبارک خبره ده پر دواړو سترګو. ته خو د محمد رسول الله ذات ښه یې، زه وایم د محمد رسول الله خچره نه ده و هغه ته سړی شکنځا وکړي هم کافر دی. دا زما عقیده ده. پوه شواست. خو آخر خبره به دا درته وکړم. دا علماو چې کوم په ما پسې بد ویل دي ملایانو، کم چا چې مطلب د اصلاح په نیت یې سیولو والله ما چې ډېرې دعاوې هم وکړلې او ما هم دعاوې ورته وکړم الله دې ژوندي لري، زه منزه نه یم، پاک نه یم، زه هسې ملا یم د مسجد. هغه بله خبره ده چې الله احسان را باندې کړی دی.